السلام علیکم د عوامي پیغام نیوز سره زه یم فدا محمد. دا وخت کې موږ نشاط چوک کې موجود یو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر طرفه نن احتجاجي کیمپ لګول شوی دی او په دې کې ډېر مختلف طبقې والا خلک راغلي. کمرتوب مهنګایي چې د هغې خلاف خلک راوتي. تاسو موږ سره اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا نننې د پښتونخوا ملي پارټۍ د طرفه چې د مهنګایۍ خلاف دا کوم احتجاج دی دا د دې نااهله حکومت خلاف چې دا کوم احتجاج دی بنیادي طور چې حکومت کومې وعدې کړې وې 15 کاله چې کم د په روزانه په ټي وي راتلو او قوم ته به ویل چې ما سره معاشي ټیم دی ما سره د دې ملک د تبدیلۍ دپاره ټیم دی او د سونامي په شکل به زه تبدیلي راولم. موږ هم دغه چغه والې چې سونامي چې دا خو د تباهۍ نوم دی او هغه تباهي نن په تبدیلۍ په نوم چې کم په دې ملک د رنګ روان خصوصا چې موږ د ګرانۍ په شکل د بېروزګارۍ په شکل او د ملک دننه د نورو مشکلاتو په شکل باندې وګورو د هغې انتها ده. نن چې ګورې پېټرول ګران دي بجلی ګرانه ده ګیس ګران دی د ضرورت کونه څیزونه چې دي هغه ګران دي د هغه په هېڅ پروا نشته. نن هم په اخباراتو کې راغلي چې څه کم 3 روپۍ نوره بجلی ګرانولی کېږي. نو دا حکومت چې دی هغه IMF چلی او ټولې ادارې چې دی هغه د IMF سره دي او نن د هېڅ څیز نشته. بنیادي طور دا یو نااهله حکومت دی د عوامو نه دی نه دا د عوامو نه مشکلاتو نه خبر نه دي. کم خلک چې د عوامو مشکلاتو نه خبري هغه د عوامو نه خبره کوي هغه د عوامو نه نو هغه خلک چې د عوامو د مسایلو دپاره حل راوباسي. نو لہذا دا یو احتجاج شروع شوی دی په دې لحاظ باندې ټولو پارټیانو کو سبا د پاکستان مسلم لیگ هم دلته کې په 2 بجې باندې احتجاج دی چې پای کې د پاکستان مسلم لیگ صوبې صدر انجینر امین مقام صاحب هم شرکت کوي او د دې سره دا د PDM د احتجاج روان دی او دا به رو مخ په وړاندې ځي چې دې وخت کې دا اب تک خوري ده چې روزانه به احتجاج کیږي. نو انشاءالله تعالی چې د عوام دپاره اواز پورته کولی دا به موږ ټول په شریکه اوچتو او د دې نااهله او سلیکټ حکومت به موږ په دې خبره مجبوره کوو چې دې په خپله د حکومت پرېږدي او په دې ملک کې ازادانه الیکشن وشي او داسې خلک راشي چې د دې قوم د مسایلو او مشکلاتو نه خبري. نن احتجاج چې دی دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي چیرمن او د PDM نائب صدر محترم محمود خان اچکزی او د جمعیت علماء اسلام امیر او د PDM مرکزی صدر محترم مولانا فضل الرحمن صاحب او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر مختیار خان یوسفزی پاپیل باندې نن په ټول پښتونخوا وطن کې دا احتجاجي درنه دا احتجاجي کیمپ چې لګېدلی دی په دې خاطر لګېدلی دی چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې پښتونخوا وطن کې په موږ باندې ملامتونکي ګراني مسلط شوې ده په موږ باندې ملامتونکي ټیکسونه مسلط شوي دي په موږ د بجلۍ په بیلونو کې د پېټرولو په نرخونو کې چې کومه بدترین اضافه شوې د هغې په خلاف باندې دا احتجاجي درنه سټارټ ته د سهار د 10 نه واله د 4 بجو پورې به پر امن طریقه باندې ده. ان شاء الله تعالی مزید په موږ د دې لپاره نور پروګرامونو به جوړو او دا به مؤثره کوو او دا سلیکټډ حکومت په موږ په دې خبره باندې مجبوره کوو چې دوی په خپله باندې استفاګانې وکړي. نو زه ستاسو د چینل ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې زموږ دا کم کلهم مشکلات دي دا کم مسایل چې دي چې دا د الله په مهربانۍ باندې حل شي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې د وړو بورۍ په 400 روپۍ باندې میلاوېده نن په 1400 روپۍ باندې هغه وړه تروړه میلاوېږي. 82 کیلو چې کومه ده څه کم په 6000 روپۍ باندې میلاوېږي. دغسې که تاسو ټیکسونه وینئ نو موږ په ملاکنډ ډویژن کې او په سوات کې هیڅ قسمه ټیکس برداشت کولو ته موږ تیار نه یو. دا پری ټیکس زون ایریا ده دا د ملاکنډ ډویژن او د سوات د عوامو او د کاروباري طبقې د ژوند او د مرګ مسله ده. په دې دپاره چې څه نمونه قرباني راځي د بازار د تاجر د نمایندګانو او د مختلف سوات چې څونه پارټیانې دي بیا په شمول PDM د دې لپاره به باقاعده طور باندې خپل ژوندونه به قرباني کوي. خو په ملاکنډ ډویژن کې او په سوات کې موږ یو قسمه ټیکس برداشت کولو تیار نه یو. نو موږ حکومت ته خواست کوو چې پوري طور باندې رضاکارانه طور باندې استعفا ورکړه او په ملک کې دی الیکشن کمیشن غیر جانبدارانه الیکشن دی په 10 کم 100 ورځو کې وشي. نو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ دا خبرې په خپل چینل په ذریعه
باندې هغه ایوانونو ته ورسوئ چې په کوم ایوانونو کې د دې محنتکشو د دې چاپړي پروشو د دې رشکو والا او د دې غریبانانو مسایل حل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. او تاسو دې چینل ډېره مننه کوم او چې تاسو موږ دې پروګرام له دا ټول شریکي پروګرام دی او دا د هرې پارټۍ کس پکې دی. زه د عوامي نیشنل پارټۍ موږ سره مسلم لیګ والا پیپل والا ټول ناست دي. او دا مسله چې دا د ګرانۍ ده خو یو بل عذاب په موږ را روان دی چې د شی ګرانۍ نو چې چا سره 2.5 روپۍ سره نن ګران کو نو هغه سرو والا په دوکان کې په اربون روپۍ وګټلې دا موږ هغه ستو والا خراب کړو. ځکه موږ بیاجګر موږ به سودا کوو او کم چې غټ ډیلران دي هغه ته وړي ګران شول هغه ته چینی ګران شو هغه ته وړه ګران شو هغه په ګیراج کې چې هغه سره څومره سامان پروت دی هغه رات مالدار شو د پيوش پکې مالدار شو. کتل په پم کې پراته دي هغه هغه سره کروڑو روپو تیل پاتې دی په 10 روپے لیټر ګران کې اسړه خو مالدار شو. موږ په موټر سایکل کې او په رشکه کې په دې کې تیل موږ کرای ورکو په خورته لاور ته دا ورانه خو په موږ باندې کړه. او زما ذاتي خیال ده چې دا لاندې طبقه مکمل ختمه د ولګي نه مړه کوي او دشمنی ته برابر اغلا ته برابر خیرات ته برابر نور ته څه مطلب نشته. ډیره مهرباني.